دلته سار جمع ولاړی دلته سار جمع ولاړ قرآن پکې ویل کیږي کنه او مقتدی ته خیر دی هغه ځای کې ودرېږه 2 رکعاته کوه وای کنه وای پته راته شک نشته عجیبه نور احقاق الحق ما څوارلس حدیث لیکلي دي په 2 حدیث دا غینه درته نقلوم. اول حدیث عن نافع ده حضرت نافع نه روایت ده قال ايقظت ابن عمر هغه فرمای چې ما عبد الله ابن عمر رويخ کړو لصلاه الفجر د سحر د مانځه د پاره. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما می د سحر د مانځه د پاره رويخ کړو وقد اقيمت الصلاه او حال دا چې د سحر د جمع اقامت شوه د اقامت نه بعد می رويخ کړو فصلى ركعتين نو هغه اول 2 رکعات سنت وکړه بیا په جمع کې شریک شو. وای شو بیا درته وایم دا حدیث عن نافع قال ايقظت ابن عمر لصلاه الفجر وقد اقيمت الصلاه فصلى ركعتين. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما می د سحر جمع ترویح کړو جماعت ریدل اقامت شوه او د می رویح کړو نو د اول 2 رکعات سنت وکړو او بیا جمع کې ځان شریک کړو. همداسي آثار د عبد الله ابن عباس سے ابن راغلي دي چې اقامت شوه عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما اول سنت وکړه بیا جمع کې شریک شو. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه اقامت شوه خود اول سنت وکړه بیا جمع کې شریک شو. حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه اقامت نه بعد اول سنت وکړه بیا جمع کې شریک شو او حضرت عثمان المهدي اول سنت وکړه بیا جمع کې شریک شو او اقامت شوه او د دې ټولو اثر تاسو احقاق الحق کته شي او که احقاق الحق نه اثر سنن کې کته شي او کاغنی تحوی کیم کته شي نو دوی اول سنت کول اقامت شوه او بیا جمع کې شریک کېدل. احادیثو کې خو تعارض راغلو نو چې تعارض راغلو نو موږ تطبیق کوو. تطبیق دا دی چې ګوره اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه في الصفوف فلا صلاه في الصفوف الا المكتوبه نو په صفونو کې بل مون مکوه بس دا قید پکې ولګو. دا قید د کوم ځای نه را پیدا کوي وکټوریان وای دا خو د خپل مذهب د لپاره قید ولګولو د مذهب که زما مذهب د امام صاحب ذاتی رائے وي نو بیا خو د په دې حدیث کې قید لګول اتباع الهوا او کچرته د امام صاحب مذهب د حدیثونو جوړ وي نو بیا د حدیثو د تطبیق د لپاره قید لګول اتباع الهدى ده او د دې لپاره ما سره قرینه شته دا د وکټوریانو اختلاف د حق او د باطل هغه داسې نه کوي چې د دین اجتهادي اختلاف جوړ کړي د یو اجر او د 2 اجرونو. هغه اعتراضات کوي هغه وای احناف وای چې جمع ولاړیم د سحر سنت کوا او بیا ډرامیم شروع کی بدردم شروع کی توهینامیزي خبریم کوي. نو زه په وکټوریانو اعتراض کوم چې دا حدیث تاسو په دلیل کې پیش کوئ نو د دې حدیث ظاهري معنا باندې خو تاسو عمل نه کوئ. د دې ظاهري معنا څه ده؟ اذا اقيمت الصلاه چې کله اقامت شي سپین مسجد ده دا جمعات ده په دې جمعات کې چې کله اقامت شو د سحر د مانځه فلا صلاه نه بیا لمون نه کیږي نه په دې مدرسه کې نه په دې کورونو کې نه په دې دکانونو کې نه په دې کوڅو کې او نه په دې سکولونو کې او نه په دې کالجونو کې هیڅ لمون نه کیږي الا المکتوب مگر ټول په دې جمعات تزي او دلته بل منځ کوي. نو په دکانونو کې لمونځ کیږي وکټوریانو کنه کیږي په کورونو کې د خلکو لمونځ کیږي کنه کیږي دې ته هم تاسو جایز وای. په مدرسو کې لمونځ کیږي کنه کیږي سکولونو کې لمونځ کیږي کنه کیږي. حالم کې د دې حدیث په عموم چې عملو کې دا د هیڅ چل منځمونه شو چې مسجد ته نه تل او جمع کې نه شریک شوی دا یو لمونځ هم نه دی شوی. نو د دې حدیث په ظاهر هیڅ عمل نه دی کړی. وکټوریان دلته فی المسجد قید لګی اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه في المسجد الا المكتوبه نو چې تاسو د فی المسجد قید ولګولو نو په خپل ځان اعتراض وکړي چې دا د خپل ذاتی رائے د لپاره د قید ولګولو موږ پکې 2 قید لګو فلا صلاه في المسجد في الصفوف الا المكتوبه په دې مسجد کې په صفونو کې بل مون نه کیږي سوا د فرض المون نو دویم قید لګي موږ هم قید لګو کنه. خو دوی کې مشکل دا دی چې د خپل قید ته د الله قید وای او د خپل قید ته د رسول الله قید وای چې هر څه وای دا د الله او د الله د پیغمبر خبرې دي او د بل چا خبرې ته بیا د الله او د الله د پیغمبر د خبرونو مخالف خبرې وای نو دا د خدای او د پیغمبري دعوی کوي. مطلب دا قید دیم لګي موږ هم لګو نو فلا صلاه دوی قید لګي فی المسجد مون قید کوم لګو فی الصفوف په صفونو کې بل مون نه کیږي بلکې په صفونو کې به فرضی لمونځ کوي. رواه مسلم. بیا شیخ رحیم الله باطلو تجاوب ورکړلو بیا شیخ رحیم الله باطلو تجاوب ورکړلو وړه رسوای کړل په سخت یو عقاب ورکړلو وړه رسوای کړل په سخت یو عقاب ورکړلو بیا شیخ رحیم الله باطلو تجاوب ورکړلو